نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حدیبی صلح وکړه د مشرکانو سره، د مشرکانو د مکې له طرف نه چې کوم رکاوټ هغه ختم شو. د الله نبی دا اراده وکړله چې اوس د دې عربو نه بهر د دې دین دعوت ورسېږي. مختلف صحابه دې لپاره تیار کړه چې خطونه ورله ورکړه د خپل طرف نه او د بادشاهانو په نومونو باندې خطونه نبی علیه السلام ولیکل. په هغه زمانه کې چې کوم لوی بادشاهان، خاص کر په هغه زمانه کې چې کومې دوه غټې بادشاهۍ وې، د روم بادشاه هرقل ته خط ولیکلو، هلته چې دې صحابي ولېږلو دحیة بن خلیفه. دحیه رضی الله عنه ډېر ښایسته صحابي و، ښکلی انسان و. جبریل علیه السلام هم چې کله انساني شکل کې راتلو، کله کله به یې د شکل جوړو. دې صحابي له خط ورکړلو، دای د روم بادشاه ته د دعوت لپاره ولېږلو رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لیکل لوستل نشو کولی، نو د خطونو لیکلو دپاره به صحابه کاتبان مقرر کړي وو. که قرآن ایتونه به راتلم په هغوی به لیکل، او نبی علیه السلام به چې کله بیان کو احادیث به هم صحابو لیکل، او دغه رنګه خطونه او معاهدي او چا سره به صلح او هغه ټولې به په دې صحابو لیکلې، کله په یو کله په بل. هغه حدیث کې ځای په ځای تفصیلات موجود دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې دور کې د روم بادشاه ته خط لیکي چې 13 جمعه مې غالبا تاسو ته د روم د فتح خبره کړې وه چې رومیانو شکست خوړلی و، الله پیشنګویي وکړه چې بیا به فتح اخلي، او هماغه فتح وشوله. نو د دې فتحې په نتیجه کې د روم د بادشاه هرقل یو نظر منلی و. پښتو کې ته موږ منښت وایو. نظر به همیشه د الله په نوم کې، د غیر الله په نوم نظر شرک دی. لکه اوس دا محرم را روان دی، خلک د حسین رضی الله عنه په نوم نظر منښت کوي، دی په نوم کیر پخوي، الوا پخوي، یا وریجې پخوي، یا شربتونه تقسیموي. نور ورځو کې چاله شربت نه ورکوي. دا اوس ښه پوره ګرمي ده، شربت چاله یو بوټ اوبه هم نه ورکوي. او چې محرم راشي به شربتونه تقسیموي، دا شرک دی. دا د حسین رضی الله عنه په نوم کې باقاعده نومونه یې پې لیکلي چې دا د حسین نظر دی. دا د خنزیر د غوښې نه ډېر مرداري، دا د الله نه غیر چې د بل چا په نوم نظر او منښته وشي، د کوم بابا، د کوم ولی او د یو بل چا په نوم چې هغه هر څوک که پیغمبر وي د هغه په نوم هم نظر منښته حرامه ده، ځکه نظر عبادت دی، مالی او عبادت یوازې د الله حق دی، د غیر الله نه دی. په دې مسلو الحمدلله موږ تاسو پوه یو، د الله ته د شکر سجدې لګوئ چې په دې توحید پوه یې. کنې موږ تاسو به هم ټول د دې اسونو عبادت به هم کولی په محرم کې، لکه هندوان چې د غوا عبادت کوي، او موږ به هم دغه شرکونه کولی لکه داسې چې کېږي لګی دی، تاسو یې ګورئ. الغرض خپلې خبرې ته راځي. دا د روم بادشاه چې کوم د نظر په ځان دا منلی و، که زه چېرته په فارس والاو باندې غالب شوم، نو زه به د خپل دارالحکومت نه واخله تر بیت المقدس پورې پیدل ځمه، د الله د عبادت دپاره او د بیت المقدس خدمت او عبادت ته به حاضرېږم. لکه یو سړی دا نظر ومني چې هلکه که زما دا فلانې کار الله پاک وکړي، نو زه به د دې ځای نه مکې پورې پیدل ځم، او ګرانکار وي. خو زه هغه بادشاه و، لښکر وي ورسره، اسباب سهولیات ورسره برابر ته پیدل هم روان و، خو ځای په ځای دمې کولې او خپل حکومت یې او ګډان او چیلي ورته حلالېده، او هر قسم خوراکونه ورته پخېده. نو هغه باندې څه سخته وه، خو چې څونه مزل یې کولی شه به یې کوو، نور به یې قلارې دمې کولې. نو هغه نظر د په ځان منلی و. د ده دارالحکومت و حمص په صاد باندې، دا د شام علاقه ده، چې د دې حمص نه به زه روانېږم تر ایلیا پورې. هغه وخت ته ایلیا ویله، اوس دغه ښار دی چې دا بمبارانې پکې کېږي، او د بیت المقدس پکې دی، د غزې خواوشا دا چې کومه علاقه ده، فلسطین چې کومه ټوټه ده، دا علاقه چې دې ته اصل کې ایلیا ویلې کېږي. نو ده ویلي چې زه به د حمص نه ایلیا پورې پیدل ځم. نو دې وخت کې خپل نظر پوره کېدو دپاره دا را روان دی، او دې دقل ته راورسېده. ایلیا ته دی را رسېدو والا دی، بلکې را رسېدلی دی، او دلته د نبي علیه السلام خط ولیکلی شولو. د عربو سره چې کومه بونډري د دې روم نږدې لګېدلې وه،
نو ته چې کله یو ملک ته ځې نو خامخا د هغې یو صوبه باندې به ورداخلېږي د بونډري چې دې پار کړه خو د یو ملک یو صوبه به نو پیلنۍ صوبه چې کومه د شام راتلله د عربو سره لګېدلې ته بصرا وایي بصرا ښار دا هم د شام یو ښار نو د دې بصرا ګورنر ته اول دې صحابي دا خط پیش کړو تپوس یې وکړو چې ګورنر چېرته دی وي دلته دی ګورنر ته ویل دا خط دی او دا ستاسو د بادشاه دپاره زموږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلی دی دا رسول غواړي نو تیار هغه اسم ایلیا ته را روانو نو دا ګورنر ورغی او هغه خط او هم ورسو بادشاه ته هرقل ته او دا صحابي د ځان سره بوت کړو چې راځه ته هم راسره لاړ شي چې کله هغه ته دا خبره وکړله چې جی ستاسو په نوم بادشاه ته وایي یو کس خط رالیږلی دی او هغه وایي چې زه د الله پیغمبر یم زه د الله نبي یم د نبوت دعوی کړې ده خط لا بند دی خط لا نه کولاوی بادشاه ځکه بادشاهان خو دونه اوزګار نه اول معلومات کې چې خط چا رالیږلی که داسې نامي ګرامي کس یې او د هغه خط د لوستو لایق خو وبې لولم که نه زه د چا په خطونو څه کوم بادشاه دونه اوزګاري نو اول د دې نبي علیه السلام باره کې تحقیقات کوي چې دا لا څوک دی چې د عربو غوندې ځمکه ده او د هغې نه ما ته خطونه رالیږي نو ورته وویلی شو دې صحابي د طرف نه چې دا د الله پیغمبر دی او دعوت یې شروع کړی دی په عربو خطه کې مونږ په ایمان راوړی دی نو په دې کې د هرقل بادشاه ډېر هوښیارتوب وکړو هوښیارتوب یې دا و که د هغه د فارس د بادشاه په شان بدبخته نه و هغه خو د نبي علیه السلام خط شلولی بیزتی کړی وه او دا چې د روم بادشاه نو ده وویلې چې یاره داسې کار وکئ چې دا کم کس ما ته خط رالیږلی دا د عربو د ځمکې دی نو د عرب به شام ته څه ته راتله تجارت له خبره پوهېږئ د دوی ملک ته به تیار تجارت له راتله وګرځئ فوجیانو ته اډر جاري کړو لاړ شئ د منډیانو کې سرایونو کې کوم سرایانو کې چې د مسافر پاتې کېږي او د مارکیټونو کې معلومات وکړئ چې د عربو خلک خو زموږ ملک ته نه دي راغلي تجارت له ځکه راتله کم عرب هم چې ولیده زما خواله راولي دربار ته زه ته د دې سړي باره کې معلومات نو دلته چې د نبی علیه السلام او د عربو معاهده وشوله که نه په حدیبیه کې نو د مکې مشرکانو ته یو قسم لاره کولاو وشوه ځکه د مکې مشرکان به چې شام ته تجارت لته په کومه لاره بتله په مدینه بتله مدینه کې صحابو نه پرېښوده نو هغوی ته هم د دې معاهدې او فایده دا وشوه د دې صلح د حدیبیې چې لاره کولاو وشوه نو په دې وخت کې هغوی هم تللي دي شام ته تللي تجارت لپاره ابو سفیان دی او پوره ډله ورسره ده او ابو سفیان سردار دی دې وخت کې د عربو د مکې ابو سفیان دی او د هغه ملګري ډله ده او فوجونه تفتیش کوي لکه زموږ هلته عرب راغلي خلکو ته او چې هغه سره یو هغه بازار کې پاتې کېږي هلته منډۍ نه سودا کوي چې ورپسې ورغه ابو سفیان دی او ملګري سړي چې کوم دی ونیول وایي ولې وایي نه څه جرم کې هم نه نیسو زموږ د بادشاه سره کار دی ابو سفیان وایي چې موږ سره د بادشاه څه کار دی موږ هر وخت دلته تجارت لپاره راځو چې بادشاه خو لا اوسه پر موږ سره څه کار نه دی لرلی وایي تاسو سره څه ضروري خبرې دي بادشاه اډر کړی تاسو به موږ سره ځئ وایي ټیک دی لاړه روان شو نو چې کله ابو سفیان او د هغه چې کوم عربو د مکې خلکو د هرقل بادشاه دربار ته ورننوته بادشاهان ډېر هوښیار پخواني هغه داسې کار وکړلو چې اول یې تپوس وکړو چې دا راته ووایې دا تاسو کسانو کې أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فتاسو کسانو کې د ډله کې د عربو کم یو سړی دې کس ته په نسب او په خاندان او رشته کې ډېر نږدې دی چې دا سړی وایي چې زه پیغمبر یم دا ستاسو عربو کې چې کوم انسان دعوه کړي چې زه د الله پیغمبر یم په تاسو ډله کې ورته په نسب کې څوک ډېر نږدې دی مانه نږدې رشته دار یې څوک دی نو ابو سفیان خو سردار هم و نبي علیه السلام سره رشته هم نږدې و نو ابو سفیان وایي ما ورته ویلې چې انا اقربهم نسبا زما نسب ورته ډېر نږدې دی او ډېر ښې پېژنم دا سړی زه ډېر ښه پېژنم اوس ګوره ورته انټرویو شروع کېږي ابو سفیان هم د نبي علیه السلام دشمن دی دې وخت هرقل هم کافر دی دشمن دی دوه دشمنان په یو بهر سپر پاور ملک کې زمونږ د نبي باره کې انټرویو کوي دا زمونږ د نبي د نبوت د حقانیت دلایل دي الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هرقل بادشاه
چې تپوسونه کوي خو تپوسونه نه مخکې د یو هوښیارتوب دا بل وکړو ده ته یې ویلې د خپل فوجونو ته وایي دا کس چې دا کمې نسب کې نږدې دی دا ما ته لږ رامخکې کړي را نږدې کړي چې زما د ده خبرې بیا کېږي خو روم بادشاه هرقل په عربۍ نه پوهېږي او ابوسفیان په د دوی په ژبه نه پوهېږي نو ترجمان یې منځ کې مقرر کړ بادشاهان کوي اوس هم داسې چې دوه کسان بادشاهان خبرې کوي د یو بل په ژبه نه پوهېږي ترجمان ورته ترجماني کوي د دواړو یو بل ته چې دی دا وایي دی دا دا خو اوس چې کوم دی هغه ډیجیټل سیسټم یې راووتې اټومیټیکلي چې هلته څوک څه وایي هغه وګونو ته هغه شی لګولی هغې کې په خپله ترجمه کېږي د ده په ژبه کې دا اوس دنیا ډېره ایډوانس لاړه پخوا به داسې نه وه ترجمان به اوسه پورې هم دا شی شته دی نو د ابوسفیان چې کله را نږدې کړو نو دلته د هرقل بادشاه یو بل هوښیارتوب دا وکړه د عربو ته تاسو پسې شاته ودرېږئ او بیا دا معلومات یې وکړو چې دا خو هغه سړی دی ابوسفیان چې د عربو سردار دی ځکه ابوجهل د مردارېدو نه بعد بیا دا سردار شوی نو دې وروستو کسانو ته وایي هرقل بادشاه چې زه به ستاسو د دې مشر نه تپوسونه کوم خو که ده کومه خبره غلطه وکړه تاسو به شاته آواز راکوئ چې دا خبرې څه وکړه غلطه وکړله دا به ماته تاسو وایئ دلته د ابوسفیان یو عجیبه جمله ده ابوسفیان وایي فوالله لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنه قسم په الله که د دې خبرې حیا نه وی ما کې یو حیا وه چې سبا به دا کشران او دا وروستو نسل زما باره کې دروغ نقل کوي نو ما به په نبي علیه السلام څه ویلي وي دروغ مې ویلي ځکه دښمني مې ده ورسره خو ما کې دا حیا وه چې زه د یو قوم سردار یم او که زه دروغ ویم نن په دې دربار کې نو سبا به زما کشران او دا وروستو خلکو چې مړه دونه دروغې ویلي دې خبرې ته لږ سوچ وکړه کافر دی خو غیرت پکې شته کلمې نه ده ویلې خو دا غیرت پکې شته چې په نبي علیه السلام دروغ نه وایي اوس په منبر د پاسه ولاړ مولوي صاحب وایي خفه کېږي د څوک نه پټکې به والی مخې ته به کله قرآن هم پروتي او ښکاره به دروغ وایي لګیا به قرآن او حدیث والا پسې به هغه خبرې کوي چې هغه د صرف هغوی کې نه د دروغو پراپیګنډې د دروغو الزامونه ورته لګوي هلکه د مکې د مشرکانو نه لږ غیرت یاد هغوی کې دومره غیرت و چې دشمني په خپل ځای کوله د حق خو په یو ځای کې چې رښتیا خبره ده نو رښتیاونه انکار نه کوي رښتیا وایي دومره غیرت پکې و هغوی کې نو په دې کې ابوسفیان وایي د زما سره انټرویو شروع کړله اول تپوس یې ما نه دا وکړو د هرقل بادشاه چې دا راته ووایه ای د مکې سرداره کیف نسبه فیکم دا کم سړي چې د نبوت دعوه کړې ده د ده نسب په تاسو کې څنګه دی د نسب او قوم په لحاظ څنګه سړی دی وایي ما ورته ویل هو فینا ذو نسب هغه په مونږ کې ډېر اوچت نسب والا دی ځکه د قریشو نسب په عربو کې ټول نه اوچت و عزتمن خلک دا په مونږ کې نسبدار انسان دویم تپوس یې دا وکړو هرقل بادشاه فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله دا سړی چې وایي چې زه پیغمبر یم آیا د ده نه مخکې چېرته ستاسو په دې عربو کې چا داسې خبره کړې ده چې د نبوت دعوې کړي وایي ما ورته ویل چې نه دې نه مخکې چا زموږ په عربو کې نه دي ویلي چې زه پیغمبر یم دا اول سړی دی چې دی وایي زه د الله پیغمبر یم وایي ښه دریم تپوس کوي وایي دا تپوس ته نه کوم د مکې سرداره فهل کان من آبائه من ملک دا سړی چې وایي چې پیغمبر یم د ده په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی چې په عربو یې بادشاهي کړي وایي ما ورته ویل چې نه بادشاه پکې نه دی تېر شوی خو د دوی هم خاندان دی زموږ هم دی به دغه قبایلي سیسټم دی قبایلي مشران یي خو بادشاهیان یې پکې نشته دي او نه په دوی کې څوک بادشاه تېر شوی دی بل تپوس یې وکړو دا راته ووایه فاشراف الناس یتبعونه ام ضعفاؤهم غټان خانان نوابان دولتونو والا په ډېر ایمان راوړي که نه دا غریبانان او کمزوري خلک په ډېر ایمان راوړي وایي ما ورته ویلي بل ضعفاؤهم بلکې اکثر په غریبانان خلک ایمان راوړي مالدار پکې لږ دي او ابوبکر صدیق مالدار او عثمان رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف دا یو څو صحابه مالدار نور ټول غریبانان د نبي علیه السلام ملګري که نه په مکه کې او د دې وجه وروستو بادشاه په خپله وایي دا کم سوالونه چې کوي وروستو بادشاه خپله د دې جوابونو تشریم کوي د دې ابوسفیان دې حدیث ته ښه متوجه شي
او دا تقریبا لس یا 11 سوالونه دي. یو سوال دی چې هغه په 2 شقق کې په 2 شقو تقسیم کینو 11 شي، او چې په 2 شقو نه تقسیم نو 10 سوالونه دي او 10 جوابونه. بل تاسو ته وکړو وای ما ته وای چې دا راته وایا ایزيدون ام ينقصون، آیا د دې پیغمبر د مرګري ورځ پر زیاتیږي او که کمیږي؟ د ډله د مرګري زیاتیږي که کمیږي؟ وای ما ورته ویلې بل یزيدون، بلکې ورځ پر زیاتیږي. زمونږ عربو کې اول لږ یو څو کسانې مرګري، اولني مؤمنان په سړو کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه، په زنانو کې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنه، په ماشومانو کې علي رضی الله تعالی عنه، او په غلامانو کې زید بن حارثه. دا څلور مرګري وو. یو زنانه دی، یو ماشوم دی، او یو پکې غلام دی، او یو سړی دی سنجیده مشر چې ابو بکر صدیق دی. نو ټول لکه کمزوري کسان دي. او دې ځای نه دعوت سټارټ شو او نور دا غریبانان او غلامان او دې خلک به ایمانونه راوړل، او زنانه به دغه د نبی علیه السلام مرګري به ورو به زیاتېده چې خلک به سبا خبرېده لکه نن خو فلانې چې د فلاني ایمان راوړو. هغه وخت کې به ته صحابي ویلو عربو. اوس چې څوک حق قبول کوي دا وابي شو. په عربو کې به دا طریقه وه چې چا به په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو دوی به د نبي علیه السلام مرګرو ته صحابیان ویل دي، عربو د مکې مشرکانو. نو چې چا به په نبي علیه السلام ایمان راوړو دوی به د هغه په باره کې ویل قد سبع فلان، فلانې هم صحابي شو، وګوره فلاني د پلار نیکه دین پرېښود لاړی صحابي شو. نو دا مرګري روزانه د نبي علیه السلام زیاتېده. او بیا چې مدینې ته لاړی بیا خو نور هم ښه ډېرېده، بلکې د صلح حدیبیې نه بعد خو بیا سم ډېر شو. د صلح ډېر فواید او اثرات وروسته راښکاره شوي چې هغه طرف ته زه نه ځم. بل سوال یې وایي زما نه وکړو شپږم، دا راته ووایي د مکې سرداره فهل یرتد احد منهم سخطة لدینه بعد ان يدخل فيه، آیا دا کوم انسان چې زه پیغمبر یم په ده چې کله څوک ایمان راوړي او د ده دین ته داخل شي، داسې څوک شته چې د ده دین نه بیرته مرتد کېږي او د ده په دین عیب ولګوي او اعتراض پرې وکړي او د ده دین بد ښکاره کړي خلکو ته چې یاره دې دین کې خو دا غلطي وه د اسلام کې او لہذا زه ترې لاړم واپس؟ داسې څوک شته چې د ده په دین کې نقصان پیدا کړي؟ دا سختتا یا سختتا لدینه عجبه نکته ویلې ده. یو خو به سړی خواهش او ډالرو دپاره مثلا یا د دنیا دپاره مرتد شي، په اسلام اعتراض نشي پیدا کولی، خو خپل خواهش ته د ټینګ نه دی، نو دا خو ځان یې تباه و برباد. او یو سړی داسې دی چې په دلیل اعتراض وکړی شي، نو په اسلام الحمدلله هېچا اعتراض نه کړی او نه پې کولی شي چې کړي دي هغه ړندو سترګو اعتراضات دي، د هغې جوابونه علماو کړي او اوس یې کوي الحمدلله. بلکې هغه څوک چې اعتراض کوي په خپله پوره د ګن نه 100% ډکي. تاسو په خپله په دې تجربه وکړئ، څوک چې په اسلام اعتراض کوي د ژوند په خپله وګوره، د انسانیت نه به خلاف زندګي تېروي او اعتراضونه به په چا کوي لکه یو سړی چې په اسمان لاړې ټوکي، او لکه سپی چې د شپې سپوږمۍ ته غاپي، نو د سپوږمۍ رڼا خو د سپي په غپا کمیږي نه او اسمان ته خو لاړې رسېږي نه، په خپل مخ دې راغورځېږي. نو دا څوک چې په اسلام پورې اعتراضات او پراپیګنډې کوي دا اصل کې ځان شرموي، ځان ذلیله کوي، نور څه په لاس نه ورځي. نو ځکه د هرقل باچا ډېر هوښیار دی، دا سخطة لدینه یا سخطة لدینه چې د ده دا دین ګوره بد وګڼي او د ده دا دین غلط ثابت کړي، داسې څوک شته او چې بېرته ترې واوړي؟ ابو سفیان وایي ما ورته ویل چې نه داسې لا اوسه پورې مونږ څوک نه دی کتلی چې یو ځل دې لا د ده ملګری شي او بیا دې لا د ده دین پرېږدي. نه، چې یو ځل یې ملګری شي بیا پې سر هم ورکوي او مال او جان هر څه پې قربانوي، داسې ملګري دي. بل تپوس یې وکړو فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، دا راته ووایه د عربو سرداره دا ده چې دا د نبوت دعوه کړې ده چې زه د الله پیغمبر یم، د دې نه مخکې چېرته تاسو په ده باندې د دروغو تهمت لګولی شي چې دا سړی دروغجن کذابي د دروغو خبرې کوي، نو زه دا هم پکې یو خبره شوه چې زه پیغمبر یم. نو ابو سفیان وایي ما ورته ویل چې لا اوسه پورې د ده زمونږ په مکه کې 40 کاله د دې دعوې نه مخکې 40 کاله ژوند تېر شوی. 40 کاله ګوره ډېر عمر، 40 کالو کې مونږ په ده چېرته دروغ نه دي ثابت کړي چې دې سړي دي چېرته دروغ وایي. وایي ښه ډېر عجیبه سوالات یې کړي دي. اتم سوال یې دا وکړه، وایي دا راته ووایه فهل یغدر، دی چې کله لوز وکړي تاسو سره
نو په دې لوز کې دې لوزونه ماتي غدر کوي چې سړی معاهده چا سره وکړي او بیا راولګي د هغه معاهدې خلاف ورزي وکړي داسې غدر یې تاسو سره چېرته کړی وایي ما ورته ویلي چې یاره اوسه پورې خو چېرته غدر نه دی کړی ونحن منه فی مدة لا ندري ما هو فاعل فیها اوسه پورې خو چېرته غدر نه دی کړی خو اوسه مو سره یو معاهده کړې ده هغه د حدیبیې هغې ته اشاره وکړه صلح ګورو چې دی پکې څه کوي ابو سفیان وایي سوا د یو ټک نه مې بل څه نه شو کولی دلته مې خالي یو ټک وکړو دلته مې لږ ټک وکړو ټک څه معنا یعنې ګورو چې څه کوي دلته ښه پته وه چې څه کوي نبي علیه السلام عهد پوره کوي که ماته یې دلته ښه پته چې پوره کوي عهد خو بیا هم دوی مات کړو مکې مشرکانو مات کړو ځکه خو پې نبي علیه السلام بیا راغی مکې فتح کړه نو ابو سفیان وایي زه په دې ټوله انټروی کې په یو ځای کې په ټک باندې قادر نشم چې یو ټک وکړم دې ځای کې مې لکه یو ټک وکړلو ټک مې دا وکړم چې ګورو بنو چې اوس د الله اوس دې پوره کوي که نه پوره کوي وایي دا ټکې مې ویل لکه مطلب دا دی چې بدعهدي مې په اوسه پورې نه ده ثابته کړې ښه بل تپوس یې وکړو نهم فهل قاتلتموه تاسو سره کله جنګ کړی دی د دې نبي او د ده د ملګرو سره وایي ما ورته ویل چې آو جنګ هم شوی دی نو لسم تپوس فکیف کان قتالکم ایاه ستاسو د دوی سره د جنگ ریزلټ څه د جنگ څه نتیجه راوځي وایي ما ورته ویل الحرب بیننا وبینه سجال ینال منا وننال منه دا جنگ زمونږ او د ده منځ کې داسې دی لکه یو د اوبو د کوی بوقا کله یې هغه راوباسي او کله یې مونږ راوباسو څه معنی یعنې کله هغه جنګ ګټلی او کله موږ ګټلی لکه د اوبو بوقه کله ته راوباسي او چې بیا ته ترې لرې شي بیا زه اوبو کوی ته بوقه ورښکته کړم زه یې راوباسم نو مطلب دا دی جنګونو کې بس کله هار جیت راغلی کله د هغه او کله زمونږ کله زمونږ ملګري وجلي کله موږ را لګېدلي د هغې مسلمانان هم پکې وجلي شهیدان کړي ښه بیا کې بل تپوس کوي چې ماذا یأمرکم خبرو خو عجیبه عجیبه تپوسونه یې وکړه او جوابونه راغله اوس د نبي علیه السلام دعوت معلوموي دی څه وایي خبرې څه کوي غټې خبرې نو ناشنا خبره دا ده د ابو سفیان ته به حیران شي چې یو کافر دی خو د نبي علیه السلام د دعوت داسې یو عجیبه خلاصې را جمع کړي په مکه کې د نبي علیه السلام د دعوت دا خلاصه ده چې یو کافر هم زموږ د نبي په دعوت دومره پوه شوی دی نن د مسلمان نه تپوس که د خپل نبي په دعوت نه پوهېږي مسلمان دی او کلمې ویلې او قبر ته سجدې لګي کلمه به وایي او د محرم اس ته به سجدې لګي کلمه به وایي او یا علي مدد کلمه به وایي یا حسن یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا پیر بابا یا کاکا صاحبه اوی کلمه دې ویلې او شرک کې او د غیر الله په نوم به نظر او منښتې کوي او بېلمازه به ګرځي او زنا به کوي او شرابونه به څکي او ډمې به ګډوي په ودونو کې مسلمان صاحب هم که ګیره باندې لاس راکوي شکر الحمد تله د ابو سفیان په کفر کې چې څومره په دین پوه شوی تله په خپل دین کې هم دومره په اسلام نه پوه شوی چې ابو سفیان کافر لا کلمې دی وخت کې نه ده ویلي وروستو به فتح مکه کې دا ایمان راوړي 2 کاله بعد به د ایمان راوړي او رضی الله عنه به جوړېږي په صحابو کې به داخلېږي خو دې په حالت د کفر کې په دین دومره پوه دی د نبي علیه السلام د دین په نچوړ دومره پوه شوی دی چې ستا په اسلام کې یخته سپین شو پکې پیدا شوې او ودونه او بچي دې پیدا شو ودونه دې مو کړه سبا به مړم شي خو تله په دین نه پوهه خفه نه شي مسلمانانو ته بلا نه پوهه چې اسلام څه ته وایي او دین څه ته وایي توحید څه ته وایي د نبي علیه السلام اتباع څه ته وایي حلال څه دي او حرام څه دي جایز څه دي او ناجایز څه دي کول څه پکار دي ځان ساتل د څه نه پکار دي په دې لا موته نه یې پوهه ابو سفیان ورته وایي یقول دې خلکو ته وایي د ده دعوت دا دی چې خلکو اعبدوا الله وحده یوازې د الله عبادت کوئ واوره یوازې د الله عبادت کوئ توحید وایي د توحید په عقیده د الله عبادت کوئ او بل وایي ولا تشرکوا به شیئا او مه شریکوئ د الله سره هېڅ څوک دې ته وایي ما به الامتیاز عبادت خو به زه به ویم زیم کوم ته به وایې زیم کوم بل به وایي زیم کوم نه عبادت پکې توحید په دې اله کاملېږي چې ځان به د څه نه ساتي د توحید مقابل څه شی دی په زور وایي څه دي شرک نه به ځان ساتي هر قسم شرک نه نو اله به ته کامیابي اله به ستا توحید کاملي اله به ستا توحید الله تعالی ته قبولي او دا
چې کلمه وایم او توحید هم منم خو بل طرف ته د غیر الله عبادت هم کوم او تارونه او بندونه هم غاړه کې اچوم او مټو ته او خپو ته او کنجه کې ماشومان خپو ته اچوم او قسمه قسم شرکونه کوم الحمدلله مسلمان یم الحمدلله ته لا اوس په توحید نه کوی خپنش او ته د الحمدلله هم صحیح نشي ویلای ستا د الحمدلله ویل الفاظ دې غلط دي نو دغه شانتي دینم غلط دی ستا ته لا توحید نه کوی ځکه توحید عبادت ته سجده الله ته کوي او انت قبر او پیر لم ورزي هغه ته کوي دلته د الله عبادت هم کوي او کومونس کوي چې اياک نعبد و اياک نستعين یا الله عبادت په یوازې استای او مدد هم صرف ستانه غواړم خو چې بیا بهر کوزي بیا وې یا فلان مدد اورسي یا فلان مدد څنګه چلې و اياک نستعين خو نه خو دې انکار کو موږ دې د دروغو د موږ په معنا نه پوهیدلې نو موږ دې د دروغو وکړو سجده دې د دروغو ولګول رکوع دې د دروغو وکړه قاعده دې د دروغو وکړه د موږ په مطلب پوه نه فويل للمصلين الله منذ على ودفار تبعيد الذين هم عن صلاتهم ساهون د موږ د مقصد نه غافل دي چې موږ څه مطلب دی موږ خو توحید او تعالی توحید ذکر کړی وای موږ ته وای چې دی والله عبادت کوي او د الله سره هیڅ مشرک کوي او بیا وای وترکوا ما يقول آباؤكم پرېږدئ هغه خبرې چې ستاسو مشرانو نیکونو تاسو ته ویلي دي راشه کنه دا د نبی علیہ السلام دعوت چې د تقلید د مشرانو نه خلق منی کړي زما واستانه وي توحید دعوت کړه دی ویلي چې د پلار نکلاري دا ابو سفیان په خپل وجه چې دا پیغمبر خلکو ته دا وایي چې د پلار نکلاري پرې دی پلار نیکه بي دلیل خبرې ممنئ هغه دین ومنئ چې د اسمان نه راغلی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري د هغه دین وکړئ چې کوم د اسمان نه نازل شوی او د الله نه غیر د الله د دین نه غیر د بل چا عبادت مکوئ او د الله او د نبی د اطاعت نه غیر د بل چا اطاعت مکوئ وای دې دا خبره کوي دا پلار نیکه دا غلطی لاري د جاهلیت لاري دا پرېږدي او بل ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة او بل مونږ ته امر کوي چې مونږ کوئ دا د نبی علیہ السلام دعوت د مونږ د کوم ځای نه روان دی د مکې نه ابتدا نه د مونږ حکم بیا چې دا پنځه وخته او دا د سار دومره رکعات او ماسپښین څلور فرض او داسې سنت او د مازدیګر څلور فرض او د ماښام درې فرض او د ماسخوتن دا پنځه بیا په معراج کې فرض شو په دې ترتیب خو مونځ مخکې نه وو مونځ مخکې نه هم وو نفسي مونځ کېده عبادات کېده خو دا پنځه عدد دا معراج په شپه بیا فرض شو وایي مونږ ته د مونځ امر کوي او بل مونږ ته امر کوي چې رښتیا وایې وصدق او بل والعفاف راته وي پاک دامني اختیار کوي د زنا او بدکارونو ځان وساتئ او بل راته امر کوي وصله په صله رحمۍ چې خپل ولي وپالئ خپلوان دي د خپلوانو سره احسان او خپل ولي او صله رحمي وپالي دا خپل ولي مه ماتوئ په معمولي خبرو باندې د یو بل سره دا غم خادي او رشته داري مه پرېږدئ وایي دا نبي مونږ ته دا خبرې هرقل بادشاہ چې ځان پوی کړلو ترجمان ته وایي کوم چې مینځ کې ترجمانی کوله هغه ته وایي قل له د عربو سردار ته ووایه د ابو سفیان چې سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب ما تا اول سوال دا وکړو چې د پیغمبر نسب څنګه دی د سړي چې ماته خطر علی ګلې تا ویل دا نسب والا دی اوچت نسب والا دی وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها او د قشانت رسولان دي چې دار علی ګلې کېږي د خپل قوم په اوچت نسب کې په اوچت خاندان کې د قریش خاندان هم اوچت اگر چې په خاندان باندې فخر او غرور ناروا دی خو د اوچت خاندان سره نسبت دا هم سبب دی او عزت دی نبی علیہ السلام په اوچت خاندان کې الله پاک پیدا کړ چې قریش کمالات پکې ډېر زیات دي جاهلیت د وخت نه چې وګوري نو څه بعضې کمالات پکې وو چې حاجیا میلمستیا او د حرم خدمت او دغه رنګه سقیا چې کوم د زمزم د اوبو په خلکو باندې سکول او د حاجیانو خدمتونه کول اگر چې شرک پکې و الله ته دغه عملونه نه دي قبول کړي دا خو نبی علیہ السلام راغی د توحید دعوت یې شروع کړو چې خلکو دا عبادات هم ګوره نه قبلېږي دا خدمتونه د حرم چې څو پورې درکې توحید نه او څو پورې شرک نه پرېښي دویم سوال ما تا نه دا وکړو د عربو سرداره
چې آیا دا کم کس چې په تاسو کې د نبوت دعوه کړې ده آیا دا دعوه مخکې چا کړې وه نو تا ویل چې نه. نو زه تاته اوس په دې خبره یو تبصره کوم. لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. چې د دنه مخکې چا دعوه د نبوت نه ده کړې نو که مخکې چا کړی دی په عربو کې د نبوت دعوه چې زه پیغمبر یم بل تېر شوی وی نو که نن ده ویلي وی چې زه پیغمبر یم موږ به ویلي وی چې مړه هسې د هغه مخکني سړي پېښې کوي د مخکني سړي پېښې کوي. نو چې څوک نه دی تېر شوی نو واقعي چې دا د الله پیغمبر دی. چې په عربو کې بل څوک نه دی تېر شوی نو دا ګوره د چا پېښې نه کوي دا سړی واقعي چې دا د الله پیغمبر دی. ځکه دا باید سړی چې یو کمال پکې نه خو هسې د بل پېښې کوي نو دا نبي د چا پېښې نه کولې بلکې الله ورته د بره نه تعلیمات ښودل او د هغې مطابق یې بیانول. دغه رنګه تا نه ما یو بل سوال وکړلو چې هل کان من آبائه من ملک په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی دی نو تا ویلې چې نه. نو زه درته د دې اوس جواب در کوم. فلو کان من آبائه من ملک قلت رجل يطلب ملک ابيه. که د ده په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی وی نو موږ به ویلي وی دا اعتراض به هم کړی وی چې مړه دا د پیغمبرۍ دعوه دې دپاره کوي چې هسې هغه د پلار نیکه بادشاهي راټینګول غواړي دې هم ځان بادشاه جوړول غواړي. دا اعتراض به هم پې بیا کړی وی خو چې په پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تېر شوی نو ګوره د د بادشاهي غرض نه دی د دې لالچ هم پکې نشته چې ګینې چېرته ځان بادشاه کوي او د دنیا اقتدار ته ګینې ځان رسوي. دا مقصد هم د دې سړي نه دی. بل ما تا نه یو تپوس وکړو چې هل کنتم تتهمونه بالکذب تاسو چېرته په ده باندې دروغ ثابت کړي د پیغمبرۍ د دعوې نه 40 کاله په تاسو کې تېر کړي پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې نو تا ما ته وویل چې نه اوسه پورې موږ په ده باندې چېرته دروغ نه دي ثابت کړي. نو زه تا ته دا وایم ای د عربو سرداره زه په دې پوه شم فقط اعرف په دې پوه شم انه لم یکن لیظهر الکذب علی الناس ویکذب علی الله. یو سړی دی په خلکو دروغ نه وایي او انسانانو ته د دروغ نه وایي او په الله دې دروغ وایي دا ته مني دا تاسو منئ چې یو کس انسان ته دروغ نه وایي او په انسان دروغ نشي جوړولی چې د فلاني داسې ویل او د دروغ نه لګي هغه فلاني ویلی نه او د فلاني ویل نو چې اوسه پورې ده په انسانانو دروغ نه دي تړلي نو په الله څنګه دروغ وتړي چې الله زه پیغمبر کړی یم. معلومه شو دا خبرې رښتیا ده چې دا دومره دور یې د رښتیاو تېر کړی دا دومره زمانه نو دا خبرې هم د رښتیاو ده. بیا ورته وایي ما تا نه یو بل تپوس وکړو چې اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم آیا دا غټان سرداران نوابان وډیرګان خانان نوابان دا په ایمان راوړي تابعداري کوي که نه کمزوري. نو تا ویلې چې یاره اکثر چې کوم دی ضعفا او کمزوري خلک د ده ملګري دي او هغوی پې اکثر ایمان راوړي. نو واوره وهم اتباع الرسل د پیغمبرانو تابعداران هم دغه شان دی اکثر غریبانان او قرآن هم چې وګوري قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه. دا پیغمبر په باره کې الله څه وایي پیغمبر چې دعوت پیش کړي الله څه وایي وایي غټانو د قوم دا ویل او غټانو د قوم دا ویل او غټانو د قوم غټان د قومونو چې څومره تیر شوي د پیغمبرانو دشمني کړی په هره زمانه کې چې چا د حق دین دعوت شروع کړی د قوم غټان او خانان نوابان راپاڅېدلي او د حق د دعوت یې څه کړی دی ملګرتیا کړي که خلاف لږ به چېرته ملګرتیا کړی په ګوتو شمارلی کېږي نور ټول خلاف. زمونږ په دې ملک کې څه د 200 کالو نه مخکې یو تحریک تیر شوی دی 200 کاله مخکې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او د سید احمد شهید رحمت الله علیه چې په دې خطه کې هغوی را لګېدلي دي په دې ټول هندوستان کې دعوت وکړو تر لاړ او افغانستان اخري هدف پورې لاړ او دلته اسلامي قانون نافذ کوو چې شرک او بدعت او دا جهالتونه ختم شي او د الله صحیح دین قایم شي. ته خپل تاریخ نه نه خبر ستا د دې پېښور او ستا د دې خوشه کلو او دا نوخار او دا مردان او دا صوابۍ دا پښتانه درته یادوم دا ستا د دې پېښور تاریخ پکې لیکلی شي د دې ځای خانانو د شاه صاحب خلاف وکړو د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او څه پته یې وایي وهابي دی وایي وهابي دی وایي او د چا ملګرتیا وکړه ته به اوس وایې چې د چا ملګرتیا وکړله چې د شاه صاحب خلاف د سیکانو دا ستا تاریخ دی دا ستا تاریخ. سیک رنجیت سنګ سیک د سیکانو د طرف نه خط راغی مسلمان صاحب ته
مسلمان صاحب ته وایي دا تاسو کې چې کوم سړي دعوت شروع کړی دا وهابي دی ګوره نو دوی وایي ښه سیک صاحب دا وهابي دی موږ به ستا ملګري شو او د خپل علماو خلاف یې وکړو همیشه دپاره د خانان نوابان او غټان دا دغه شان چلونه کوي د حق خلاف کوي د حق سره دشمني کوي نو دی بادشاه ویلې هرقل چې آو د پیغمبرانو تابعدار اکثر دا غریبانان خلک او دغه رنګه وی ما تا نه یو بل تپوس وکړو ایزیدون ام ینقصون د دې ملګري زیاتېږي که کمیږي نو تا ویلې چېرې دا خو بل یزیدون زیاتېږي ورځ په ورځ وکذلک امر الایمان حتی یتم دغه شانته د ایمان معامله ده دا مؤمنان د حق دعوت کې دا کاري چې اول لږي او کمزوري او ورور یې الله ډېرې تر دې پورې چې هغه د حق دعوت اخري خپل هغه مقصد ته ورسېږي بل دا ده ما تا نه تپوس وکړلو چې آیا د ده د دې دین نه په داسې حال کې څوک اورېدلی بیرته مرتد شوی دی چې دا دین ورته بد ښکاره شوی او څه اعتراض پې وکړي نو تا ویلې چې نه نو دی وجه نه زه درته دا وایم وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب دقه شان د ایمان معامله ده کله چې د ایمان تازګي زړونو ته ننوځي بیا کې څوک واپس نه ځي د خپل ایمان نه د دنیا هر تکلیف ته ځان نیسي خو د الله رب العالمین دین پرېښودو ته بیا تیار نه وي دقه شان دا واقعي چې د ده د دعوت د حقانیت نښه ده بل تپوس مې تا نه دا وکړو چې آیا دی چېرته غدر یې کړی دی چې د وعدې او د لوزنامې خلاف یې کړی نو تا ویلې چې نه وکذلک الرسول لا تغدر دا هم د پیغمبرانو صفت او نښه ده چې هغوی غدرونه نه کوي او چا سره چې معاهده وکړي هغه بیا نه ماتوي بل تپوس مې تا نه کړی و چې یاره دی تاسو ته څه امر کوي نو تا ویلې چې دعوت یې دا دی چې وایي چې اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا د الله عبادت کوئ او شرک مه کوئ خلکو او دغه رنګه وینهاکم عن عبادة الاوثان او تاسو د غیر الله د بندګۍ نه منې کوي او ویأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف او تاسو ته به امر کوي په مونځ باندې او په رښتیا ویلو باندې او په پاک دامنۍ چې ګوره د زنا او د بدکارۍ نه ځان وساتئ ځان پاک وساتئ دا خبرې دی کوي نو واوره د مکې سرداره د مکې سردار اوس واوره د دې انټروی نه بعد د ابو هرقل فیصلې ته اوس ګوره هرقل څه فیصله کوي د روم بادشاه وایي ای د مکې سرداره فإن كان ما تقول حقا پس که چېرته هغه خبره چې دا تا ما ته وویله دا حق او دا ما چې کوم سوالونه وکړه تا جوابونه راکړه دا جوابونه د حق وي او رښتیا هم دغسې خبرې نو واوره فسیملک موضع قدمی هاتین زر دی فسیملک علما ناست مجلس سین چې په استقبال داخل شي په مضارع صیغه باندې نو دې کې معنا د څه د استقبال قریبي معنا ډېره زر هغه زمانه را روانه ده چې دا زما دوه خپې په کوم ځای کې پرتې دي هرقل باچا په خپل تخت ناست دی په کوم ځای ناست دی په کوم ځای ناست دی په خپل تخت ناست دی تخت پرې جوړېده چې کوم ځای کې به د دمه کوله ته به تخت د ده ولګېده او په خپل دربار کې ناست دا زما د دې دوه خپو دا ځای چې دی زر دی چې دا پیغمبر به دې ځای ته را رسېږي او دا ځای به د هغه ملکیت ګرځي نبی علیہ السلام هغه مدینه کې لا ناست صرف خط یې راولېږه او د بادشاه د خولې نه الفاظ راوځي زر دی چې د ده ملګري او دا پیغمبر به زما دا ځای نیسي دا زما دا دوه شپې چې پرتې منه زما ملک به د ده په اختیار او قبضه کې راځي ځکه چې د الله حق پیغمبر او د انبیاو سره د الله مدد او بل دا دا خو آخري نبي دی هغوی مخکنو کتابونو ځکه هرقل خو نصراني و انجیل او دا کتابونه ویلي دته د هغې په رڼا کې پته وه چې آخري نبي راشي الله به په ټوله دنیا غلبه ورکوي د هغه ملګرو صحابو بیا ورته وایي دا بادشاه واوره وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم ويره ما ته خو پته وه د مخکنو کتابونو په رڼا کې دا پیغمبر راوتو والا دی راځي خو دا راته پته نه وه چې په تاسو کې به راځي دا دې ته وایي ځان په زوره ساده کول دا راته پته نه وه چې له تاسو کې به پیغمبر پیدا کېږي عربو کې به پیدا کېږي او بیا وایي یره داسې کار دی چې زه ډېر مصروف سړی یم بادشاه دی که نه بچان دي عذرونو چلم ور ورځي ویره داسې کار دی فلو انی اعلم انی اخلص الیه لتجشمت لقاءه وی که چېرته ما ځان ور رسولی شوی نو په تکلف سره به مې د ملاقات ته ځان رسولی وی زما لپاره به ډېر لوی اعزاز وی چې د دې شخصیت سره ما ملاقات کړی وی خو دلته مصروفیات دی کې لږ ګیر یم نو د نبي علیه السلام ملاقات ته نشم تللی هلکه د حمص نه پیدل روان شو ایلیا پورې راغی
نو اوس خو هغه نظر دې پوره شو، اوس پاسونو کښېنه ورشه مدینې ته کنه، خو دې تاسې ځان خلاصول یاره مصروف یم کني ځان مې ور رسولو، ملاقات مې ور لګولو. او بیا دې نه بعد څه وایي، یو بله خبره کوي ولو كنت عنده لغسلت عن قدمی، که چېرته زه د دې پیغمبر په خوا کې وی ما به د خپې اینځلی وی. دا د وخت سوپر پاور غټ بادشاه زما ستا د نبي باره کې وایي که زه خوا کې وی ما ورله خپې په خپلو لاسو باندې اینځلې. او دې نه بعد بیا وایي راوړئ د هغه خط چې نبي علیه الصلاة والسلام ما ته څه لیکلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خط یې چې ورله راوړو پای کې چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. او بیا ورته وایي سلام علی من اتبع الهدى، ځکه کافر ته به السلام علیکم ورحمة الله نه لیکي، سلام علی من اتبع الهدى. دا خط دی بسم الله الرحمن الرحیم پورا د محمد د طرفنا صلی الله علیه وسلم چې د الله بنده او رسول دی هرقل بادشاه ته چې د روم اوچت انسان دی الى عظیم الروم. دې کې دلیل دی په دې چې یو کافر ته خپل قوم کوم عزت ورکړی ته به هم هغه عزت نوم باندې به یادې. ولا برا په خپل ځای د بعضې خلک په دې مسله نه پوهېږي، ولا برا کې به پیتی جوړه کړي، پیتی مه جوړوه. چې یو کافر هم دی او هغه ته په خپل قوم کې یو عزت میلاو دی هغه اعزاز ورکولی شي. ته نبي علیه السلام ته عظیم الروم وایي، ای د روم اوچت انسان عظیم الروم. سپک الفاظ ورته نه وایي، په دعوت کې به سپک الفاظ نه استعماله، دعوت کې به همیشه بهترین انداز استعماله. او بیا د هغې نه بعد ورته دعوت ورکړی دی چې ګوره ته اسلام قبول که، اسلم تسلم، اسلام راوړه ته به روغ پاتې شي، نه در سره جنګ کوو، نه در باندې حمله کوو، نه در سره کار لرو، زموږ ورور به مسلمان به. او که اسلام دې رانه وړلو او انکار دې وکړو فإن عليك إثم الأريسيين، بل روایت کې راځي یریسیین. اریسیین زمیدارو ته وایي، د دې زمیدارو ځکه دغه ملکونو کې زراعتي کاروبارو، ټولو خلکو زراعت او دغه وه دا کرکیله به وه، فصلونه خلکو کرل. د دې زمیدارانو ګناه به پته وي ستا دا ټول قوم چې زمیدار دی. او دویم معنا دا د اریسیین ویلی کېږي د قوم او عوامو ته، د دې عوامو ګناه به پته وي ځکه چې بادشاه په غلطه لار روان وي، عوام هم په غلطه لار روان. بادشاه چې غلطه پالیسي جوړوي خلک هم پای کې مبتلا کېږي، لاغو کېږي. او بیا ورته وایي هغه آیت یې ورته ولیکو چې قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اے اهل کتاب راشي کنه هغه کلمې ته خبرې ته چې زموږ ستاسو منځ کې برابره ده. کومه برابره کلمه ده؟ یعنې په هر کتاب آسماني کې او هر پیغمبر دغه کلمه راوړې، نو دا زموږ ستاسو اتفاقي دعوت دی چې هغه څه دی چې خلکو د الله عبادت وکړئ، شرک مه کوئ، او په موږ کې د بعضو لره ارباب نه ګرځئ، شریعت ساز د حلال او حرامو اختیارمند. تقلیدونه به نه په دین کې د حلال او حرامو اختیار به بل چاله نه ورکړه. دا دعوت یې ول ورکړی. بیا هرقل بادشاه وروستو دې ته تیار شوی دی چې ایمان راوړي په رسول الله صلی الله علیه وسلم. قوم یې راغوښتی دی او په دربار کې راغونډ کړی چې کله واپس لاړلو، خو قوم ډېر سخت خلاف وکړو. دی ویرېدو چېرې زما خلاف بغاوت ونشي، او د ورته د خپل دربار دروازې هم بندې کړی، فوجیان یې په ودرولي، شور خلکو جوړ کړو، بار یې منډه واله در واپس کړه. مړه ما خو در باندې امتحان کوو چې تاسو د پلار نیکه په دین کلک یې که نه، کښېنې بس خیر دی. مطلب دا دی، د ده مطلب دا و چې زه به ایمان راوړم، دا قوم به ایمان راوړم. چې قوم خلاف وکړه ته دی ویرېده، او د خپل بادشاهۍ د لالچ د وجې نه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان رانه. او همدغسې بیا وشوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې آخري فوجونه هم دې طرف ته رالېږلي دي، روم طرف ته. د نبي علیه السلام په ژوند کې دې علاقو فتحه شروع شوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد بیا عمر رضی الله عنه دا فتح وکړي، بیا عثمان رضی الله عنه خو ماشاءالله سمې کارنامې وکړلې، نیم په نیمه فتح بیا د هغه په زمانه کې ځان له شوې ده. او معاویه رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې 22.5 لاک مربع میل ځمکه فتح شوې وه. د عثمان رضی الله عنه په دور کې 40 لاک مربع میل نه واوړېدله، 44 لاک ته تقریبا ورسېده. او معاویه رضی الله عنه خو بیا هغه فتح وکړ چې 65 لاک مربع میل ځمکه فتح کړه، ځکه هغه سمندري جهاد هم شروع کړو، قبرص یې فتح کړو، په سمندر باندې لاړ او ملکونه چې کوم دی فتح کړه او پرې ور واوړېده. نو بیا دا فتح د نبي علیه السلام پیشنګوی رښتیا شوه چې زما دا دین به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. الله رب العالمین دا دین دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوه. نن موږ کوم ځای کې او عرب کوم ځای کې د نبي علیه السلام هغه موږ او تاسو ته الحمدلله د کلمه را رسېدلې ده. دغه قربانۍ دغه محنتونه غرض دا په دې حدیث بیانولو کې زما چې وګورئ د نبي صلی الله علیه وسلم د رسالت حقانیت د هغه دور بادشاهان هم که هغوی ته هم پته لګي چې او دا د الله تعالی حق پیغمبر دی. موږ تاسو له پکار ده چې ګوره
من تاسو د خپل دین صحیح زده کړو د الله دا دین صحیح زده کړو زما محترم ورونو دې له ټایم ورکړئ موږ د دنیا سیزون له ټایم ورکړی دومره پکې ایکسپرټ یو زموږ دا واړه واړه ماشومان دا موبایل چې لاس کې ورکړي په دې پوهېږي ځانونه یې پرې تباه کړو خاندانونه په دې تباه شو او د الله هغه دین چې هغه زموږ دنیا کې عزت دی او آخرت کې عزت دی په هغې باندې نه مشران پوهېږي او نه کشران د الله رب العالمین دین دا زده کول پکار دي موقع زموږ نه روانه ده ژوند زموږ نه ختمېدونکی دی سبا مرګ دی الله رب العالمین دې موږ په صحیح دین باندې پوهې کړي او الله دې پرې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دا یو ملګری سوال کوي ماخوستن مونځ رانه ير شو 2 ورځې بعد رایات شو په نسیان باندې چې کله تا نه یو مونځ هیر شي بلکل درته رایات نشي نسیان راشي نسیان هیرې ته وایي نو په دې هیره ته ګناهګارېږي نه خو نبي علیه السلام فرمایي چې کله درته رایات شو مقه ټایم دی اوس مثلا تا نه ماسخوتن مونځ هیر شوی او به ډایرکټ درته ماسپښین کې رایات ماسپښین کې بیا وکړي دې ټایم کې به وکړي نیت به وتړی مونځ به وکړي به دې ټایم کې راوبې ګرځي هغه مونځ به په هغه ټایم کې وکړي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلیصلها اذا ذکرها دا مونځ به کوي په هغه ټایم کې چې کله دته رایات شو دغه سوال باندې پوه نه شوم د باران دپاره وایي دعا وغواړئ الله رب العالمین دې د رحمت بارانونه راوورئ استغفار ډېر کوئ زما محترم ورونو داسې وخت استغفار چې کېږي د استغفار سره د الله وعده د بارانونه راځي د مال برکت د اولاد برکت دا راځي اوبه ډېرېږي رزقونه او میوې ډېرېږي قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې استغفار ډېر غوښته پکار دی استغفر الله واتوب الیه دا ډېر وایي زما محترم ورونو او بل زما محترم ورونو زمونږ پرون 2 مشایخ هغه وفات شوي دي یو زمونږ فضیلة الشیخ سمیع الله صاحب چې هغه د شیخ عبدالسلام رحمه الله خاص شاګرد او شیخ صاحب چې کله درس وکړو د ورځې نو ماښام ماسخوتن نه بعد به د بیا تکرار کوو د ملګرو کیدای شي ډېر ملګرو به په FM باندې هغه درسونه مو اورېدلي نو هغه شیخ صاحب چې ډېره بیماري وکړله او د کینسر بیماري وه او پرون هغه وفات شوی دی هغه دپاره دعا وغواړي چې الله رب العالمین د هغه مغفرت نصیب کړي نن یې جنازه وه د هغه هم او دغه رنګه بل زمونږ یو عالم په دې پاوکي کې فضیلة الشیخ قاری عبدالبصیر صاحب سونیاوي دا غم نن چې دی پرون وفات شو نن دا هم جنازه وه الله رب العالمین دې د دواړو مشایخو مغفرت نصیب کړي الله رب العالمین دې د دوی هغه اولاد ته او د دې هغه لواحقینو ته پسماندګانو ته صبر جمیل ورکړي اخري خبره زما محترم ورونو دا ده تاسو ته پته ده ګرمي ده تکلیف دی او بیا دغه شانته پکې بجلي هم لاړی شي نو موږ د دې سولر سیسټم دپاره مخکې مې یو ځل اپیل کړی خو دا ملګري چې کله سس شي نو موږ هم خوند بیا نه راکوي د اپیلونه چې دی زما عادت هم نه دی تاسو ته ښه پته ده دا ملګري اکثر زما نه خفه وي ما ته وایي ته اپیل نه کوي نو مطلب دا دی چې سړی درته کله اپیل کوي نو دا څوک ځان له نه غواړي یعنې زه ځان له غواړم یا بل څوک یې ځان له غواړي دا هم دې مسجد کې لګېږي الحمدلله تاسو ته ښه پته ده نو په دې بنا باندې بیا دلته کلاسونه لګېږي بره الحمدلله زنانۍ هم دا ستاسو خویندې میندې راځي او دلته چې دی ماشومان راځي 350 400 پورې دغه تعدادي دا حال ډکي هغه حال ډکي بره کلاسي په ګرمۍ کې په دې کې بجلي لاړه شي تکلیف وي نو په دې کې څه ملګرو خو الحمدلله چا یو شیشه چا 2 شیشې منلي دي تقریبا 10 شیشې دغه برابرې شوي یو 10 شیشې چې کوم دی ورسره موږ نورې اخلو او 4.5 لک روپۍ موږ له یو ملګري قرض راکړو الله دې ورله اجر ورکړي نوم اخیستو ته اجت نشته دی زمونږ د دې مسجد یو ملګری دی رب العالمین دې د هغه په مال او اهل کې برکت واچوي الله رب العالمین دې په خپل عمر او زندګۍ کې چېرته پردۍ دروازې ته ونه درئ نه دی الله چاته محتاج کړي ځکه چې د الله د کور سره او د مدرسې سره یې احسان وکړلو خلک د دنیا دپاره خلکو له قرضونه ورکوي نو دې وجې نه زما محترم ورونو تاسو کوم داسې ملګري چې یو شیشه اخیستل هغه ته هېڅ هم نه دي دغه رنګه څوک به داسې چې شیشه به نشي اخیستلی یو 500 روپۍ 1000 2000 به وس کېږي نو دلته اخلاص هم وکړي انشاءالله ملګري ولاړ دي انشاءالله دروازه کې مانځه نه بعد خپل اخلاص هم پوره وکړي او کوم ملګرو چې شیشې منلي دي هغه ملګري هم د فضلي بۍ سره میلاو شي فضل سبحان بۍ زموږ چې کومه دا چنده ورسره هغه سره میلاو شي چې په یو ځل باندې دا ټول سامان هم واخیستی شي او دا سیسټم برابر شي الله رب العالمین دې تاسو ټولو له اجر درکړي جزاکم الله خیر